حضرت موسی علیہ السلام ته الله تعالی وحی راولېږل. په امت کې یو کسو ډېر زیات ګناهګارو، داسې ګناهګارو چې دروازې به د خدای بد وي او د موسی علیه السلام بد به وي، او ګناهونه به یې کول. لږ مالدارو، دا قصې دا لږ معمولي غوندې دا مال دولت ولا راشي که نه بیا په ځان نه پوهېږي. د پیغمبر خلاف هم کو د موسی علیه السلام، او د هغه د شریعت هم خلاف کوه چې هغه کوم پابندۍ لګوي د خدای له طرف نه هغې پسې هم ټوقې کوه، او پیسه ورسره د ګناهونه هم کوه، دا بدعملۍ هم کوه. د شپې ډمې ګډوه، د شپې ځان ته خلک را یو ځای کوه. موسی علیه السلام ته رب العالمین وحی لېږله چې دغه هلک ته لږ غوندې ورشه. یاره زه حیران شم د الله دې مهربانۍ ته. دی هلک ته ووایه چې الله درنه خفه دی. الله وایي چې ګوره ما وله ښکلی ژوند ورکړ، خشته شکل مې وله ورکړ، بچي مې ورکړل او مال مې وله ورکړ. ورته ووایه چې زه درنه خفه یم، دا کارونه ولې کوې. الله که داسې م یو جړق ورکولی شو که نه، لیکن پیغمبر ورپسې لیږي. ما دله ښکلی شکل در کړی دی، دا مې په جهنم نه دی پرځو. ما دله خشته مال بچي هر څه در کړل، عقل مې در کړ. الله وایي چې زه ترې خفه یم. دې هلک ته ووایه بد دې وکړل، او زه ما دله فیصله کړې ده چې زه به تا دوزخ ته غورځوم. دا ورته ووایه زه دنه خفه یم او دا مې فیصله کړې ده چې دوزخ ته دې غورځوم، پرېږدم دې نه، بلکل دې نه معاف کوم. ستا په کتاب کې ما دوزخ ولیکو، اوس چې دې څه خوښې کوه، زه ډاډه اوس کوه. حضرت موسی علیه السلام هغه هلک پسې کوسې لاله. ګوره ما خو درته ډېر نصیحتونه وکړل، پوه نه شي. اوس دا واوره چې رب العالمین ما ته وحی وکړه او دی فیصله کړې ده چې الله درنه ډېر خفه دی. ما مال درکړه، ما ځواني درکړه، ښکلی صحت مې درکړه او ښکلی ژوند مې دله درکړه او بچي مې دله درکړل. الله وایي ته ما خفه کوې، زه دې خوشحالوم او ته ما خفه کوې، زه سره ښه کوم او ته ما خفه کوې، زه سره ښه کوم خوشحالوم دی او ته ما خفه کوې. لہذا الله وایي چې زما دا فیصله ده چې پرېږدم دې نه، دنیا کې هم دنه زه خفه یم او په آخرت کې جهنم دې ځای دا مې فیصله وکړه ستا متعلق. چې موسی علیه السلام دا خبره دی هلک ته وکړه، نو هغه هلک مستی پیدا نه کړه چې زه مړه خپل کار کوه، داسې ونه وي. زه چې ما نه خفه دی، دا پیسې خو ما ګټلې دي، دا خو ما په خپلو مټو ګټلې دي، دی ونه وي. اړوکش یې ونه که او خیرنې زړې جامې یې واچولې او صحرا ځنګل ته لاړ، او ځنګل کې الله ته په سجدو پرېوته او په ژړا شو. ای الله زه ډېر ګناهګار یم، واقعي ما خو زه خو بې سوچه وم، زه خو په مستۍ کې پروت وم، زه خو خپل مال او خپلو بچو او د خپل دولت مسکړی وم، واقعي ته ما سره ښه کې او زه دې خفه کوم. دا اوس هم بعضې خلک چې وادي خدای پکې خفه کړي. دا واده خو دې دپاره چې تا الله خوشحاله کړي، ځواني درکړه او زوی دله درکړه، ځواني درکړه، نو ته ځکه واده کې، مال یې درکړه ځکه واده کې، د ښځې د ساتلو طاقت یې درکړه نو ځکه واده کې. که دی نه وي درکړی نو بیا خو تا واده نه شو کولی، نو الله را سره ښه کوي نو ته الله خفه کوې. په هغه واده کې نخرې او قصې او پیسې هغه څوک چې خپل پروردګار خفه کړي، نو ټیک ته دې وخت کې خو ته الله خفه کړه، خو د خفګان او د خوشحالۍ چابیانې خو الله سره دي، ازور د نه بیا وروسته وباسي. وروسته بیا تم پریشانې، ښځه هم پریشانې، ټول پریشانې. خدای پاک چې تا خوشحاله نو تم کوشش وکړه چې الله خوشحاله کړي چې خفه نه کړي. یا الله واقعي تا ما له هر قسمه د خوشحالۍ اسباب راکړل او ما ته په هره طریقه خفه کړي، خو الله زه په دې خپلو ګناهونو ستومانه، زما دې توبه بیا به نه کوم. یوه خبره. دویمه سوه یو الله ته ګوره هوښیار سړی چې نه هغه خبرې هم د هوښیارتوب کوي. الله بېشکه زما ډېر ګناهونه دي، دومره دي چې هغه نه زه شمېرلی شم نه بل څوک شمېرلی شي، خو ګوره الله ستا رحم زما د ګناه نه زیات. نو که ستا رحم زما د ګناه نه کم نو ما مه بخه، خو که ستا رحم زما د ګناه نه زیاتي نو الله حنان منان ذوالجلال والاکرام خدای مه وبخه. درېیمه خبره ورته څه کوي؟ الله که چرتې زما په بخښنه ستا خدایه کې کمې راځي. ګوره د هوښیارې خبرې دقسې د خدای نه سوال وکړې، الله که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې راځي او یا تا ته پې نقصان رسېږي چې ما ونه بخې، زه ستا خدای نه کمم او نه تا ته نقصان رسول غواړم، خو که زما په بخښنه ستا په خدایه کې کمې نه راځي او ستا خدایه ته پې نقصان نه رسي، خدای بیا مه وبخه.
د دې د پاسه مم که الله نه بخې، دې ته هوښیاره خبره وایي، الله که د دې د پاسه مم نه بخې نو بیا الله یو درخواست نه کوم، زه خواسم دوزخیم او تا د پیغمبر په ژبه نه اعلان کړی دی دوزخ، نو خدایا چې دا څومره انسانان دي د دې ټولو دا ګناه په ما رابار کا، ځکه ځاسم دوزخ ته ځم، نو یا په دوزخ کې بره سر کې پروت او یا په ویښ کې پروت، یا زر ګناهونه یا لاک ګناهونه، نو پروردګاره د دې ټول مخلوق ګناه په ما رابار که زه خواستم په دوزخ کې پروت یم، خو ستا نور مخلوق خو به دوزخ نه بچي جنت ته خو به لاړ شي که چې دا دعا یې وکړه په ژړا شو. حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار بیا وحی راولېږله، ورشه هغه بنده ته ووایه چې الله وایي چې ما ورسره جوړه وکړه، او د هغه نوم مې د دوزخ د لیست نه کټ که او د جنت په لیست کې مې ولیکل. دقسې دې کوي چې دا کمې شروع کړی، پروردګار بادشاه دی. د توبې اوس هم وخت شته. زمونږ مشران څه کوي؟ کمیسونه اوسوږده کوي، لستوڼي والا نه بغیر به سکول ته نه ځي. اسلام آباد یو ځای کې بل ځای کې اعلانونه شروع شو، ولې ماشي به مو چیچي، بنین ما چوي، ولې خیټه باندې ماشي به دله ټک درکي. ظالمانو دا خبرې مه کوئ، قوم ته اعلان وکئ ای حکمران طبقې چې د هر څه زمونږ د ګناه نتیجه ده، الله ته نه معافي وغواړئ، الله نه معافی غواړئ، الله ته توبه وباسئ، الله راضي کې. دا د توبې دروازه به هغه وخت کې بندېږي چې نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي، نو عمومي توبه به هغه وخت کې بنده شي، او ستا د هر انسان توبه به هله بندېږي چې کوم وخت کې ستا ځنکدن شروع شي، هله به توبه بندېږي. نو لا ځنکدن دی نه دی شروع، او یا د خدای قهر او غضب در باندې د پاسه راسور شو، نو بیا به توبه نه قبلیږي چې د خدای عذاب ځنکدن دی لا نه دی راغلی، دا لا جټکي در کوي، نو دې وخت کې د لا پکار دی سجود شي. دا ټول زمونږ ګناهونه دي او د هغې نتایج دي، کله زلزلې په شکل کې دي، کله سیلاب په شکل کې دي، کله تبې په شکل کې دي، کله د قتل و قتال او بدامنۍ په شکل کې ده چې کومه بدامني ده، کله د ډاکو په شکل کې دي. کراچۍ ته وګورئ څه حال شروع دی، کله د دغه وایرس دا چې کوم ډینګي بخار ورته دی وایي او دا ماشي دي د دې په شکل کې. موسی علیه السلام قوم نو، قرآن شریف کې الله فرمایي د موسی علیه السلام قوم دی نافرمانه دی. د مصر خلق د فرعون قوم دی، اصل کې فرعونیان. د موسی علیه السلام چې خپل قومیان هغه محفوظ دي، خو د موسی علیه السلام امت دی نو د فرعون قوم. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي پروردگار په چندخان نازل کړ، دومره چندخان الله نازل کړ چې په کټوۍ کې به غوښه یا ترکاري پخول چندخان به پکې پراته، خوی کې چندخان، اوبو کې چندخان، پزمکه چندخان، دومره ډیرو چې چل نه ورته چې خدای څه ورسره وکړو. تلل به حضرت موسی علیه السلام ته به رجوع کوله چې موږ معافي غواړو، موږ توبه وباسو، د الله باغ عذاب بند کړ. نو بیا به خپل غلطۍ شروع کړي، نو سپږې په الله مقرر کړي، په سر کې سپږې، په ګیرو کې سپږې، په سرمن کې سپږې، په کټونو کې سپږې، په بسترو کې سپږې. بیا موسی علیه السلام ته لاړ، رجوع شروع شوه، اے موسی الله ته سوال وکړه زمونږ د توبې بیا به نه کړم. الله بیا عذاب بند کړ، وینه پرې راله، وینه هر شي وینه شو. کټوۍ کې به اوبه واچولې چې غوښه پخوا به د وینې ډکه وه، وینه به اوبه راویستې ښه مزېدارې اله اوبه به وې چې کاسه کې به یې واچولې او خولې له به یې وړی وینه به وه. تر دې حده پورې چې لاړل د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیلو پسې چې موږ له تاسو اوبه راکې، دوستان یو، هغوی به د خپل کوینه وله اوبه راواغلې صفا خشته، او د بني اسرائیلو والا په لوښي کې به اوبه وې، خو چې د فرعون دې قومي ته به یې په لوښي کې ور واچولې هلته به وینه جوړه شو. داسې هم شوي دي چې د موسی علیه السلام د قوم سړي اوبه په خپله خوله کې راچولې دي چې زه د خپلې خولې نه ستا خولې ته د اوبه در اچومه، خوله وازه کا. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه دي، او چې د فرعون قومي ته په خوله کې اچولې دي، هلته د خدای وینه جوړه کړې ده. قرآن کې الله وایي وینه، ضفادع چندخې، سپږې، دا پې رب العالمین. مولخان پې رالل، پستونه یې ولا وخوړل، په کورونه د مولخانو ډک،
الله داسې کولی شي اوس که نه شي کولی اخره کې چې پیسې مو نه شوه الله نه غافل بیا الله رضا کوه